Hej allesammen, dette en beskjed til alle afghanere som bor i Norge at jeg har begynt å lage en kreftsykehus i Afghanistan. Vi ber alle dere om å komme og bidra sitt bidrag. Vi takker dere for alle som kommer. Tusen takk. سلام و احترامات به همه دوستایی که در دوره بازی میکنند. امروز بالای عطا هستیم، مسئول عطا ولفیر که میخواهد یک شفاخانه قلب در افغانستان جور کند به همه وطنداران ما که در افغانستان لگی میکند. کوشش کنین که پروگرامی که ما برگزاری کردیم روز شنبه تاریخ 21 از ساعت 5 تا 9 بیاین و کمک خود امرای عطا شریک کنین تا که امی آرزوی عطا جان و آرزوی همه افغانای ما خیر پوره شود. تشکر بسیار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قدرمنو و عزتمندو مسلمانانو ټولو ته دعوت دی. راځئ دا ځان ته د عطا کار نه دا د انسانیت کار دی. په افغانستان کې چې کوم کمپلیکس جوړو دا په ټولو باندې حق لري، په شتمنو په بډایو باندې. که نور څه په وس کې نه وي ویډیو خپل دوستانو ملګرو سره شریکه کړئ چې د ناروې میشت افغانان خبر شي د دې پروګرام کې له موږ سره برخه واخلي. 21 تاریخ د شنبې ورځ 6 بجې سټارټېږي 2023 کال 10 میاشت. راځئ ټول افغانان خبر اوسئ، سترګې په لار یو. توزن تک بارا هګلی.